اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی دا چې الله جل شانه هیڅ شاته دومره توجه نه فرمایي څومره چې د هغه نبی صلی الله علیه وسلم اواز په توجه سره اوري چې قرآن شریف په خوږ اواز لولي. وړاندې معلوم شو چې الله جل شانه د خپل کلام طرف ته په خصوصیات سره توجه فرمایي. په لوستونکو کې انبیا کرام علیه السلام چونک د تلاوت ادب په کمال وجه ادا کوي، نو ځکه دوی طرف ته د الله تعالی زیاته توجه کېدلې هم ښکاري. دا بیا چې خوږ اواز ورسره وي، لکه چې سرو زرو والا سوګه ورکړي نور او ځلیږي. څومره چې زیات توجه وي نو مناسب ده، او د انبیا کرامو نه پس دا بهترو نه پس ورپسې بهتر د حیثیت مطابق لوستونکو طرف ته یې توجه وي.